ښځه چې د شپې یوازې شي او یا انزال کیږي نو څنګه محسوسوي او څنګه چغې وهي او یا څنګه د خپل ځان نه خوند اخلي. دا معلومات د پیغلو جنکو باره کې دي چې واده نه وي شوی نو څنګه پرې اودس یا انزال اوړي. قدرمنو، کله چې جنۍ 12 یا 14 کالو عمر ته رسي په دې ویډیو کې ډیر مهم معلومات شتون لري، نو دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. قدرمنو دوستانو، کله چې جنۍ 12 یا 14 کالو عمر ته رسي نو د هغوی په جسم کې یو قدرتي خوبصورتي یعنی ښایست پیدا کیږي او دا ځکه چې دوی په بلوغت کې قدم ږدي او پیغلي کیږي. بیا د دوی په وجود کې د شهوت هورمون هم زیاتیږي چې د وخت په تیریدو سره کله هغه هورمون زیاتیږي نو د شپې بیا ځینې وخت په جنۍ باندې اودس اوړي یعنی انزال کیږي او په دغه دوران کې یو قسم خوند محسوسوي او دا یوازې په جنکو کې نه بلکې په هلکانو کې هم وي چې کله د ځوانۍ او د بلوغت عمر ته رسي نو دغه ورته محسوسیږي لکه خوب کې چې څوک لمس کوي بیا پرې اودس وړي او دوی د هغه صحنې نه یو قسم خوند اخلي. ځینې هلکان او جنکۍ د لاس نه هم کار اخلي چې دا د وجود ډیر لوی نقصان دی او آینده کې د بچو راوړلو مشکل سره هم مخ کېدلی شي. نن سبا که موږ وګورو نو زیات خلک داسې دي چې د هغوی اولاد نه پیدا کیږي، که هغه ښځې وي او که سړي وي نو یو نه یو مسله پکې وي چې د دې ډیره لویه وجه همدا هم کېدی شي چې نن سبا د موبایل په مرسته باندې خلک ناروا او غلط فلمونه ګوري او هغې ته بیا خپل ځان د لاس په وسیله انزال کوي او په دغه پلیت عمل باندې مسلسل اموخته وي چې هغه د نر او یا د ښځې مني دومره کمزوري کړي چې هغه بیا د بچو راوړلو قابل نه پاتې کیږي او په هغې کې چې کوم طاقت وي هغه له منځه لاړ شي. نو قدرمنو دوستانو، د دې ویډیو شریکولو مقصد مو هم همدغه و چې کوم قدرتي طاقت الله پاک انسان ته ورکړی دی هغه باید په کار راوستل شي او جنۍ یا هلک چې کله د بلوغت عمر ته رسي نو د هغوی زر تر زره واده کول پکار دي. قدرمنو، امید لرم چې ستاسو به دا معلومات خوښ شوي وي او دا پیغام به ستاسو لپاره ګټور تمام شوي وي. زموږ چینل خان کلیک خامخا سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د غنټۍ نشان هم وهئ چې په آینده کې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي. تر بیا مو په الله سپارم، د الله په امان.